رسول الله وایي په قیامت کې به په یو سړي باندې فیصله وشي چې دا کس جهنم ته روان کړي، عمل به یې کمزوری وي. الله تعالی ته خو علم شته، الله به پوښتنه له ملایکو وکړي چې تاسې پوښتنه وکړئ د دې سړي څه نوم ده، دوی به ورته وایي د دغه سړي نوم محمد فلانی ده. الله به وایي راویې ګرځوئ د ده په نامه کې زما د دوست نوم داسې محمد علیه السلام ده. له جهنمه بې صرف په نامه راوګرځوي، جنت ته دې ننباسي ورونه. عمل به یې کمزوری وي، نوم به یې قوي وي. عمل به یې کمزوری وي، هغه د ده اسم مبارک دا به قوي وي، د هغه په برکت په جنت ته لاړ شي. دوم دا ده چې تاسې کوم بچی وي هغه ته د خپل ټیم سره باید په خپل ټیم واده وکړو. نن سبا خو هغه مولوي صاحب مخکې بیان وکوئ، خلک دې ته متوجه دي چې څومره ځمکه به واخم، څو دوکانه به کېدم، کوم موټر به واخم، څو موټرسایکله به کور کې ودروم، څو ټکټره به په کور کې ودروم. خلک دې ته متوجه دي او کتاب لیکلی دی وایي چې د چا بچی بالغ سي د واده قابل سي او دی واده نه ورته کوي. اگر که زموږ د مذهب خبره دا ده چې د هر سړي خپل عمل ده، لیکن کتاب لیکلی دی وایي هغه سړی په مسؤل ده چې په کور کې د ده بچی د واده مستحق ده، دی واده نه ورته کوي. که هغه بچي هره ګناه وکړله الله به ده ته جزا ورکوي. نن سبا دغه موجوده زمانه ده، موبایل پکې ډېر دي، سروزونه پکې زیات دي، وسیانونه پکې زیات دي. رسول الله وایي بدا الاسلام غریبا سیعود غریبا، اسلام غریب پیدا شوی دی، بیا به غریب کېږي، بیا به اسلام دغه مدینې او مکې معظمې ته راټولېږي، ټوله دنیا به کفر نه شي. نن اسلام ضعیفه شوی دی. دلته بخاري شریف به شروع وي 15 کسان نه ورته کښېني، خو که دلته ډول شروع شي دا ټوله جلسه به ورړنګه شي، ورته ناست وي. ډول ته خلک کښېني، سرنا ته کښېني، سروزو ته کښېني، خو بخاري ته نه کښېني، مشکات ته نه کښېني، ترجمې د قرآن ته څوک نه کښېني. ولې رسول الله ویلي دي بدا الاسلام غریبا سیعود غریبا، اسلام غریب و بیا به غریب کېږي. څوکه څوکه به غریب کېږي، خلک به د کفر طرف ته میلان کوي. څوک چې په اسلام ودرېدی نن سبا خلک به دې پرېږدي، خلک به نه در سره یوځای کېږي. څوک چې په اسلام مضبوط ودرېږي د هغه سړي نن سبا خلک خلاف جوړېږي. دومه خبره ما درته دا ده چې سړی به په خپل ټیم باندې خپل بچي ته واده کوي. که واده یې ورته ونه کوئ، لکه نن الحمدلله د مولوي صاحب یو طرف ته دستاربندي ده، بل طرف ته یې واده لګیا ده. دا د علم قدر ده ورونو. دغه مولوي صاحب د کور دپاره دفتر نه ده ګټلی، موټر یې نه ده ګټلی، روزانه یې نه ده کړې، کور ته یې پیسې نه دي راوړې، سعودي یې نه ده ولی، پاکستان یې نه ده ولی، په یو ځای کې 15 روپۍ هم نه دي ګټلی انشاءالله. لیکن نن دته بګړۍ او ورسره د واده دواړه په یوه ځای تیار شوي دي. دا الحمدلله د دغه خلکو په زړو کې د ایمان قوت ده، د دین شرافت ده، د دین قوت یې په زړو کې ده. دا هغه خلک دي چې له دین سره یې محبت ده، د هغه ورور دپاره یې نن واده تیار کوي چې له علمه رافارغ شي، د علم ټوله خرچه دوی پرې کوله. پرون زموږ استاد صاحب بله ورځ مجلس ما درته وویل چې د قیامت په ورځ به الله تعالی د ملایکې په واسطه علماو ته ووایي چې ای علماو تاسې د جنت طرف ته ورمخته شئ. هغه علما چې په دین پورې ډېرې تکلیفونه تېر کړي، ډېرې شپې تېرې کړي، تندې لوږې مسکنتونه یې تېر کړي، الله دې په قیامت کې قدر خلکو ته وښیي، ورته ووایي چې ای علماو جنت ته ورمخته شئ، تاسې به اول جنت ته داخلېږئ. وایي علما چې کله جنت ته ورمخته شي یو ملایکه به شاته راشي، غږ به پرې وکړي، ورته ووایي چې ای علماو تاسې دا علم خپل حاصل کړی و، که چا په دا علم کې کومک در سره کړی و. علما به ورته وایي چې نه الله موږ ته په دغه علم کې پلاني مدرسه جوړه کړې وه، پلانکي وظیفه راکوله، پلاني جومات راته تیار کړی و، پلاني کتاب راته اخیستی و، پلانکي جامې راکړې وې. الله به ورته وایي چې بیا نو د هغو سره وفا وکړئ. هغه کسان چې له تاسې سره په علم کې کومک کړی د نن یې جنت ته در سره بوځي. الله تاسې دعا وکړئ، الله خو دې موږ تاسې هغه علما کړي. د نن سبا زمانې خو موږ تاسې علما یو، موږ ته خلک ګوري وایي دا علما به په دې صفو کې سم شي، فلانی یې راځه، فلانکی یې راجګ شه، فلانی یې راجګ شه، یو عظیم جماعت په تیار کړي جنت ته به داخل کړي. هغه خلک چې دوی له دوی سره په علم کې کومک کړی هغه به جنت ته داخل کړي. د دغه مولوي صاحب سره دغې کورنۍ نن په علم کې کومک کړی ده، کورنۍ نه خپل کور نه ده ټول قوم کومک ورسره کړی.